تازه او د آبادۍ غټ خبر راغی. په سلامونو مو هرکلی کوم، هیله ده چې روغ جوړ به یې. د کابل ښار ختیځه څنډه پیروزي ښارګوټي کې 150 کارخونې جوړیږي. په سلامونو مو هرکلی کوم، هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د ملا برادر تازه او غوره اقدام د اقتصاد غټ پرمختګ. د کابل ښار ختیځه څنډه پیروزي ښارګوټي کې 150 بېلابېلې کارخانې جوړیږي. د یاد صنعتي پارک سپارلو تړون نن پنجشنبه د طالبانو د ښار او ځمکو جوړولو وزارت د بیجینګ نهار سنګراختماني تولیدي شرکت مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شو. یاد صنعتي پارک د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانیستل شو. د طالبانو چارواکو د معلوماتو په اساس پر دغه ښارګوټي 214 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې 14,600 کسانو ته به پکې د کار کولو زمینه هم برابره شي.